بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو ژورنال قدرمنو لیدونکو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن تاسو ته بیا یو ځل ګډ د شملې سره د پښتو د ب توری در پیژنم. نو د ب توری داسې لیکل کیږي ب داسې لیکل کیږي. اوس ب توری د هغه نه زده کوو، د ویونو نه یا د لغتونو نه زده کوو، لکه بابا څنګه لیکل کیږي؟ ب الف چې سره یو ځای کې بابا سره جوړی کیږي. بابا دای بابا دا یو سپین ږیری سړی چې هر څوک چې پلار ولري یا نیکه ولري هغه ته څه وایي؟ بابا وایي. بابا باغ لري. بابا څه لري؟ باغ لري. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ب توری په لاندې ویونو کې لکه بیل بابا او باغ کې هم لیدلی شئ. باغ کې هم لیدلی شئ. باغ ته په پښتو کې بڼ هم وایي. بڼ ورته وایي. ب نون بڼ هم ورته وایي. سهار نه بیا درته وایم په شملې راشه بچیه. دا کوم توری دی؟ دغه څه ویل کیږي؟ بابا دای. بابا باغ لري. ولې شاید دغه ودرېږه. دغه څه ویل کیږي؟ بیل. دغه بڼ. باغ او بڼ دواړه یو شي ته وایي. نو دغه درس بیا یو سهار نه بیا درته وایم. ب بابا دا بابا دی. بابا باغ لري. د ب توری په نورو ځایو کې هم شته، لکه بیل بابا بڼ باغ او بڼ. او کتاب که ولیکو هم کتاب کې هم چې شته د ب توری شته. ب کوم دی؟ دا ب ده. دا کتاب او ب توری هم پکې شته. قدرمنو دوستانو، دغه ب توری تاسو وپېژنده. هیله کوم چې ویډیو څو ځله وګورئ. بس تر بیا د خدای په امان.